نن مسله د نفلی روزي په باره کې ده. کچری یو ملګری نفلی روزه ونیسي او هغه بیا بې وخته روزه ماته کی، یعنی د ماښام نه مخکې بې ټیمه روزه ماته کړله، غرمې په ټیم کې یا مازیګر په ټیم کې، د عذر د وجې نه وي یا بغیر د څه عذر د وجې نه روزه ماته کړله، نو په ده باندې کفاره شته او که نشته، قضا پې شته او که نشته. الجواب: که چېرې یو ملګری نفلي روزې ونیوله او د څه عذر د وجې نه یا بغیر د څه عذر د وجې نه روزه ماته کړله د ورځې غرمې په ټیم کې یا مازیګر په ټیم کې د ماښام نه مخکې د بې ټیمه روزه ماته کړله، نو په دغه صورت کې د باندې کفاره نشته. البته قضا پې واجب ده، د دې به قضا لازمي راګرځي. زړګی چې ذکر نه کوي زړګی مه ورته وایه، سړی چې بې تقوا وي نو سړی مه ورته وایه، سړی چې بې تقوا وي نو سړی مه ورته وایه.